د کندوز امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر په دې ولایت کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور د 9 تنو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې ډلې 2 تنه له دویمې ناحیې څخه د غلا په تور، 1 تن له درېیمې ناحیې څخه د نشه یي توکو د پلور په تور، 2 تنه له څلورمې ناحیې څخه د غلا په تور، 1 تن د قتل او 2 نور یې د غلا او اخلاقي فساد په تور د شپږمې ناحیې اړوندو سیمو کې نیول شوي دي. چې په دې کې 1 تن د قلعهزال ولسوالۍ اوسېدونکی چې په کور کې په ناقانونه توګه 1 میل چرایز ډوله ټوپک، 6 میله بمي دستي او 1 پرتله ساتله بالفعل له یادو وسایلو سره نیول شوی. نیول شوي مضمون به د لومړنیو څېړنو تر بشپړېدو وروسته اړوند عدلي او قضایي ارګان ته وسپارل شي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د قلعهزال ولسوالۍ له اړوندې سیمې څخه 1 تن د ناقانونه وسلې د لرلو په تور نیول شوی او په خبره یې له دغه کس څخه 1 میل چرایز، 6 لاسي بمونه او 1 چانټه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې امنیتي ځواکونو تر دې مخکې 1 شمېر نور کسان هم د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولي وو.